د پرمختللو او نویو درسي معیارونو په درلودلو سره د افغان ترک لیسه په میدان وردګ ولایت کې له څو کلونو را په دېخوا فعالیت لري چې د تجربه لرونکو افغان او ترک استادانو لخوا تدریسي چارې پر مخ وړل کیږي. په دغه لیسه کې درسونه مخکې پیل شوي وو خو نن په رسمي توګه پرانیستل شوه. نن په یوه داسې محفل کې ګډون لرو چې موږ د هیواد د بچیانو لپاره د دې ولایت د اولادونو او ځوانانو د تربیې تعلیم او ښوونې لپاره یو نوې د امید دروازه پرانیستل. د افغانستان او ترکیې د دوو مسلمانو ورونو هیوادونو ترمنځ دوستي د یو پیړۍ څخه اضافه وخت تیر شوی دی او دا دوستي په دې یوه پیړۍ کې همیشه په دوستانه فضا کې د همکارۍ په فضا کې او یو د بل سره د مرستې په فضا کې تیره شوې ده. د میدان وردګ ولایت د افغان ترک په لیسه کې درسونه مخکې پیل شوي وو خو په رسمي توګه مو دغه ښوونځی نن پرانیستلو. موږ به زده کوونکي په معیاري او مسلکي توګه وروزو او کله چې دوی له دغې لیسې څخه فارغ شي نه یوازې د ترکیې په هیواد کې بلکې د نړۍ په نور هیوادونو کې به هم هغوی ته د لوړو زده کړو زمینه برابره kuru. Nasıl yenmeyiz? Buradaki idareci olan, buradaki öğretmen olan arkadaşlarımız elbette yenecekler. Çünkü bizim tarihi, dini borcumuz bir teşekkürümüz var. Az önce burada İstiklal Marşlarını okuyan gençler Türkiye Maarif Vakfı'nın 45 ülkedeki د افغان ترک لیسې زده کوونکي له خپلو زده کړو او نورو درسي اسانتیاوو ډېر خوښ دي. اوس مهال په دغه لیسه کې د زده کوونکو شمېر کم دی خو د افغان ترک لیسې مسؤلین وایي چې د زده کوونکو د جذب پروسه روانه ده او هغه زده کوونکي به دلته جذب کیږي چې د پوهې کچه یې لوړه وي او د ښو وړتیاوو لرونکي وي. میدان وردګ افغان ترک لیسه کې د سکن لپاره د اووم او اتم ټولګي شاګردان ونیول. له دې دواړو نه د مګست په نامه یو ازموینه ده لکه وخت هم چې ویلې چې د شپږمو له اول صنف نه تر اوومه پورې هغه څه درسونه چې دوی لوستلي دي د هغو سوالونه راځي د دوی نه امتحان اخلو پس له هغه نه چې په ازموینه کې بریالي سي او بیا هم یو کوچنی انټرویو لرو. د ډوډۍ ځای هم همیشه تل پاک وي او ډېر خوشحاله یم چې دلته درس وایم. فوټبال، باسکټبال، کرکټ، والیبال د ځایونه منظم او زموږ د سپورت ځایونه هم شته. په افغان ترک لیسه کې د اتم ټولګي زده کوونکی یم. دلته موږ ډېر خوشحاله یاستو او ښه منظم او ښه د فوټبال او د سپورت او د ورزش ښه ځایونه لرو. په میدان وردګ ولایت کې د زده کړو بهیر په ښه توګه پر مخ روان دی. د ولایت په ټولو لرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې ماشومانو ته د زده کړو زمینې برابرې دي. د افغان ترک لیسه هم په میدان وردګ ولایت کې د پوهنې وزارت د اصولو په رڼا کې خپلې تدریسي چارې پر مخ وړي. په دغه ولایت کې د پوهنې په برخه کې یوازینۍ ستونزه د نجونو د زده کړو په وړاندې شته امنیتي او کلتوري خنډونه دي چې د نجونو د زده کړو مخه یې ډپ کړې ده.